ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو یو ځل بیا مصطفی حقمل تاسو ته ښه راغلاست وایي. په دې هیله چې خپل کتابونه، کتابچې او قلمونه، پنسلونه له ځان سره منظم ولرئ او دې ته چمتو اوسېږئ چې فقط و فقط درس شروع کړو. تیار یې ورته؟ بیخي ټایټ یو رایټ؟ آفرین. ښه خو زه به یوازې تاسو نه پوښتنه وکړم چې تېر درس زموږ څه شي وو؟ په څه اړه مو خبرې وکړې؟ چې مو زده کړل؟ آفرین. څوک راته ویلی شئ؟ ډېر ښه، ته راته ووایه. آفرین. زموږ درس څه شي وو؟ حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها. آفرین، ډېر ښه. زه به دا دلته تاسو ته وځړوم. چېرته؟ دلته. چې درس حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین، د مؤمنانو مور، حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها. حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د چا لور ده؟ د چا لور وه؟ آفرین، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنها، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ده. د چا لور ده؟ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. صحیح ده. حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها د چا لور ده؟ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ده. صحیح ده. ښه، حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د چا مېرمن ده؟ د چا مېرمن ده؟ آفرین، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مېرمن ده. ښه زده کوونکو، اوس تاسو راته ووایئ په تېر درس کې د حضرت بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها په اړه چې موږ کومې خبرې وکړې، یو دوې درې مهمې خبرې راته ووایئ. آفرین، ډېر ښه. دا هم ولوسته چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور وه، د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېرمن وه. آفرین، دې ډېر زیات علم کړی، یعنې ډېر زیات دیني علوم یې له حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه کړي دي، یعنې ډېر زده کړې کړي دي، ډېر علم یې زده کړی. آفرین. او بله مهمه خبر دا ده چې دې دغه علم بېرته څنګه کړی؟ تر نورو پورې رسولی دی. آفرین، ډېر ښه، څومره ښه. او بله مهمه خبر دا چې ډېر احادیث هم له حضرت بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها څخه روایت دي چې موږ تاسو وویلې ګورئ. هغه تېره ورځ کې موږ حدیث شریف وویل چې حضرت بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها روایت کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همیشه ډېر کوښښ کاوه، د روژې مبارک میاشت کې به یې ډېر کوښښ کاوه. نور هم او دغه لسو اخر ورځو کې، په لسو اخرو شپو ورځو کې به یې لا ډېر کوښښ کاوه. ګورئ، ځکه چې دا ډېر د برکتونو وخت او د برکتونو شپې ورځې دي. دا حدیث شریف هم چا روایت کړی و؟ حضرت بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها روایت کړی و. ښه، اوس مو لاړ شئ کتابونه خلاص کړئ. زه به یم خلاص کړم تاسو. څوک به یې اول خلاص کړي؟ ما خلاص کړو. دغه دی. آفرین. ښه، کتاب پنځم صنف، درس اووم، عنوان حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها. کتابونه مو خلاص کړي؟ آفرین، ډېر ښه. ښه، دلته ګورئ یو موخه لیکل دغه متن کې. موخه څه دی؟ د متن لوستل، لیکل د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها په اړه معلومات او په متن کې د صفات د کلمو په ګوته کول دي. موږ تاسو باید متن ولولو، ښه صحیح ولولو، بېرته یې ولیکو. وروسته د هغو څخه د حضرت بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها په اړه باندې موږ تاسو باید معلومات ترلاسه کړو. هغه معلومات هم ترلاسه کړي، نور به هم ترلاسه کړو. او کوم صفتونه چې په متن کې راغلي هغه په جملو کې کاروو، دلته به یې لیکو تختې په مخ. سمه ده؟ آفرین زده کوونکو. ښه، زه اوس ورځم درس ته. تاسو مو کتاب ته ګورئ، 14 مخ. لومړۍ پوښتنه دا کړې، دلته دوې پوښتنې شوي، هڅوونکې پوښتنې چې تاسو خپله ځواب ورکړئ. سمه ده؟ آفرین. ګورئ، ویلی شئ چې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها څوک وه؟ آفرین، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور او د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېرمن وه.
ښه بله پوښتنه بیبي عایشه رضی الله عنها زموږ د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څه کېده مېرمنې وه آفرین ډېر ښه اوس مو کتاب ته راشئ ګورئ زه وایم تاسو مو کتاب ته ګورئ بیا وروسته هغونه په ګډه تشریح کوئ سمه ده ډېر ښه د مسلمانانو مور بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه د چا لور وه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنه د چا لور وه آفرین د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ده ښه ورته ګورئ بیا چې په مکه معظمه کې زیږېدلې ده چېرته زیږېدلې ده په مکه معظمه کې زیږېدلې ده او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها تر وفات وروسته ورسره واده وکړ ګورئ چې مو ولوستل حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها د حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېرمن وه چې له حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها څخه وروسته یې ورسره واده وکړ او دا په مکه معظمه کې زیږېدلې ده صحیح ده آفرین ډېر ښه راځئ وروسته ورته ګورئ له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه یې دیني علم زده کړ یعنی دیني علم له چا څخه زده کړ له حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یې زده کړ دیني علم دا دیني علم یې ګورئ چې ما خو مخکې درته چې نه یوازې فقط په دې زده کړو ځان سره یې وسه داسې ونه کړل ګورئ دا علم چې زده کړو دا یې نورو ته هم ورسولو ګورئ نور ته یې هم تدریس کولو صحیح ده آفرین ورته ګورئ دا ډېره پوهه او عالمه بیبي وه څوک حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ډېره پوهه او ډېره عالمه بیبي وه صحیح ده آفرین ښه ډېرو ښځینه مسلمانانو او اصحابو کرامو به له هغې څخه دیني مسایل زده کول ما خو درته ویلې ډېرو ښځینه مسلمانانو ډېرو صحابه کرامو به له دې څخه دیني علوم زده کول هغه مسئلې ما خو درته ویلې تېر درس کې چې له بل چا څخه ښځو نه شوی کولی هغه پوښتنې چې له بل چا څخه ښځو نه شوی کولی یعنې له نورانو څخه نه شوی کولی ځان به یو ډول ورته بل رقم ښکاري ځکه سختې پوښتنې به وي چې هغه د ښځو اړوند وي نو هغه به یې له حضرت بیبي عایشې رضی الله عنها څخه کولې صحیح ده آفرین ښه کتاب ته بیا ګورئ او د سختو مسلو پوښتنې به یې ورڅخه کولې ما خو درته ویل چې هغه سختې مسلې سختې پوښتنې وي له چا څخه به پوښتنه کول له حضرت بیبي عایشې رضی الله عنها څخه به یې دا پوښتنې څنګه کولې آفرین ښه دا هم د یادولو وړ ده چې زیات شمېر احادیث ترې روایت شوي دي ومولیده یعنې له حضرت بیبي عایشې رضی الله عنها څخه ډېر احادیث هم روایت شوي دي صحیح ده آفرین د الله جل جلاله د کتاب د علم په وسیله خلک ډېرو لوړو مرتبو ته رسېدلي دي ګورئ څوک چې په قرآن باندې عمل کوي څوک چې د قرآن تلاوت کوي څوک چې د قرآن ساتنه کوي څوک چې په قرآن باندې پوره ایمان ولري هغه به ډېرو لوړو مرتبو ته ورسیږي هغه به ډېر لوړ مقام ته ورسیږي هغه به ډېر لوړې مرتبې ترلاسه کړي صحیح ده آفرین ښه په یوه حدیث شریف کې دا موضوع داسې بیان شوې ده د علم زده کړه په هر نارینه او ښځینه مسلمان باندې فرض ده یعنې موږ تاسو باید داسې ونه کړو چې علم یوازې نر دپاره دی ښځې باید زده نه کړي هو ته څنګه علم ته ښځې ته ولې درس وایي نه داسې نه ده ګورئ علم هم په نارینه او هم په ښځینه په دواړو باندې فرض دی هم په نارینه او هم په ښځینه باندې په ټولو فرض دی علم ځکه په علم کې خو عزت دی په علم کې خو مقام دی په علم کې خو پوهه ده پوهه خو هغه څه چې موږ تاسو ته یعنې موږ تاسو بقا راکوي صحیح ده آفرین ښه بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها هم د علم او پوهې په برکت دغه لوړې درجې او مقام ته رسېدلې وه حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها
چې زده کړې کړې وې، علم یې کړی و، تعلیم یې کړی و، دیني علوم یې لوستي وو، هم دغه لوړ مقام او لوړې رتبې ته رسېدلی وه. صحیح ده؟ آفرین. ښه، آخري خط 14 مخ ورته ګورئ. بیبي عایشه رضی الله عنها د 16 کالو په عمر په مدینه منوره کې وفات او هلته خاور ته وسپارل شوه. په کوم کال؟ د 16 کالو په عمر په مدینه منوره کې وفات او همغلته خاور ته وسپارل شوه. پوه شوئ؟ پوه؟ آفرین. زه یو وار له سره بیا وایم، تاسو فقط غوږ ورته ونیسئ. ګورئ، حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور او د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه مېرمن وه. کتاب یې درته وایم له مخه، تاسو مو کتابو ته ګورئ، کوم لغت چې نه پوهېدئ تلفظ یې صحیح وګورئ، څه رقم یې زه وایم هماغسې زده کړئ. سمه ده؟ آفرین. ګورئ، د مسلمانانو مور بیبي عایشه رضی الله عنها د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور وه چې په مکه معظمه کې زیږېدلې او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبي خدیجې رضی الله عنها تر وفات وروسته ورسره واده وکړ. له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه یې دیني علم زده کړ. دا ډېره پوهه او عالمه بیبي وه. ډېرو ښځینه مسلمانانو او صحابه کرامو به له هغې څخه دیني مسایل زده کول او د سختو مسلو پوښتنې به یې ورڅخه کولې. دا هم د یادولو وړ ده چې زیات شمېر احادیث ترې روایت شوي دي. د الله جل جلاله د کتاب د علم په وسیله خلک ډېرو لوړو مرتبو ته رسېدلي دي. په یو حدیث شریف کې دا موضوع داسې بیان شوې ده: د علم زده کړه په هر نارینه او ښځینه مسلمان باندې فرض ده. بیبي عایشه رضی الله عنها هم د علم او پوهې په برکت دغه لوړې درجې او مقام ته رسېدلې وه. بیبي عایشه رضی الله عنها د 16 کالو په عمر په مدینه منوره کې وفات او هلته خاورو ته وسپارل شوه. پوه شوئ؟ پوه؟ آفرین. ګرانو زده کوونکو، زموږ تاسو درس نن بیبي عایشه رضی الله عنها وه. درس مو ولوستلو او خلاص شو. سمه ده؟ تاسو کورنۍ دنده به دا وي چې درس به په خپلو کتابچو کې منظم ولیکئ. کوم لغت چې نه پوهېد لاندې به کرښې ترېنه وباسئ. بل ساعت کې به زه انشاءالله هماغه درس وګورم چې تاسو کوم لیکلی دی، او کوم لغت چې نه پوهېد هغه به د تختې په مخ ولیکم، هغه به معنا کړم، جملې به ورته جوړه کړم او فعالیتونه به مو حل کوو. سمه ده؟ تر بیا په خدای سپارم. ښې چارې.